अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ताज़ गोरे अबासिम खबर ज़ैम शाहिद जान ज़ेब खबर सर्टे की कौम हिंद खिलाफ यौ मुटे दे खुद अफगानिस्तान पाड़ा विशल शवे दे मौलाना फजलुर रहमान बनु के दहशत गर्दों सरा मुकाबले दौरान द CTD द्रे अलकारान शहीदान शिवी व दहशत गर्द मोजिल शिवी खबर तफसील सरा कौम हिंद खिलाफ यौ मुटे दे खुद अफगानिस्तान पाड़ा विशल शिवी दी मौलाना फजलुर रहमान د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې چیرته چې ټول قوم د هند خلاف یو موټی دی هلته د افغانستان په اړه د قومي یووالي کمی دی چې دا یو د اندېښې ور حالت دی د زیاته کړه د فلسطین افغانستان په شان موضوعاتو باندې موږ ته یو شان موقع خپلول پکار دی ځکه چې دا صرف خارجه پالیسي نه ده بلکې دا د نظریاتي وابستګي تقاضا هم ده دا خبرې د یکجهتي فلسطین او خدمات شهدا کانفرنس ته وینا پر مهال کړي مولانا فضل الرحمن ویل چې افغانستان کې اوږدې جګړې نه پس کله چې طالبان کامیاب شول نو د دوی باندې د دهشتګردۍ ټاپه ولګول شوه اوس همدغه قسم سلوک د فلسطیني تنظیم حماس سره کیږي موږ حماس دهشتګرد نه بلکې مجاهدین ګڼو د پاکستان خارجه پالیسي باندې نیوکه وکړه او ویل چې موږ د افغانستان سره خپل تعلقات په مناسب انداز کې نه دي سنبال کړي حال دا دی چې د امارت اسلامي حکومت سفارتي تعلقات پاکستان ته نږدې راوستل کېدل شول د زیاته کړه زموږ د کمزوري پالیسي له وجې نن د بارډر کاروبار فالج شوی دی دا هم وویل چې انډونیشیا ملیشیا ایران افغانستان او چین اقتصاد کې پرمختګ کوي خو پاکستان د معاشي زوال سره مخ دی او دې وجه حکومتي او عسکري ترجیحاتو کې غلطي پالیسي نه دي مولانا فضل الرحمن د پاکستان فوج ته مخاطب شو ویل چې ملک د سیاسي استحکام سخت ضرورت لري او صرف د بیانونو نه قوم په یو پیج راوستل نشي کېدی که د هند په معامله ټول قوم یو موټی دی نو افغانستان په عمله ولې نه د عالمي طاقتونو دوه مخې پالیسو هم سخت تنقید وکړ او ویل چې ملګرو ملکونو عالمي عدالت قراردادونو ته امریکا او یورپ ملکونه سترګې پټې کړي چې له وجې د عالمي ادارو اعتبار له مخکې نه ځي بنو کې دهشتګردو سره مقابلې دوران د CTD درې اهلکاران شهیدان شوي دوه دهشتګرد وژلې شوي د بنو ډومیل چشمه علاقه کې د دهشتګردو او دهشتګردۍ مخنیوي ادارې اهلکارانو ترمنځ مقابله شوي چې په دې کې د CTD سب انسپکټر بشمول 3 اهلکاران شهیدان شوي 2 نور زخمیان شوي دي د پولیس جوابي ډزو کې 2 دهشتګرد وژلې شوي او یو زخمی حالت کې نیولې شوی علاقې کې د نورو دهشتګردو لټون لپاره اپریشن جاری دی د پولیسو ذرایعو تر مخې دغه پیښه بیګا شپې هغه وخت مخې ته راغله کله چې CTD پولیس ډومیلتاني حدود چشمې علاقه کې د نامعلومه وسلهوالو په خلاف اپریشن کې مصروف وو شهید شوي CTD اهلکارانو کې اسسټنټ سب انسپکټر بنیامین خان کانسټیبل انعام خان او کانسټیبل مصور خان شامل دي د پیښې اطلاع ملاوېدو باندې د ریجنل پولیس افسر سجاد خان DPO بنو سلیم عباس کلاچۍ سره د SP CTD د هسپتال دوره کړې او د زخمیان شوي پولیس اهلکارانو عیادت یې کړې ریجنل پولیس افسر سجاد خان هسپتال عملې ته د زخمیان اهلکارانو بهتر علاج کولو هدایت جاری کړې ویلې چې د زخمیانو اهلکارانو بهتر علاج لپاره هر قسم وسایل به استعمالو دا چې موږ به د خپل شهید اهلکارانو بدله ضرور اخلو بلخوا د شهید شوي CTD اهلکارانو جنازه بنو اقبال شهید پولیس لاین کې ادا شوي چې په دې کې پولیس افسرانو اهلکارانو نور خلکو کڼو تعداد کې شرکت کړی داسې مزید خبرونو لپاره باسل خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ